ملګرو ملتونو ویلي چې د راستنېدونکو کډوالو نوملیکنې مرکزونو ته خپلې بهرنۍ کارکوونکي استولي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ وایي د راستنېدونکو کډوالو د ثبت مرکزونو ته خپلې یو شمېر بهرنۍ کارکوونکي ورستولي چې د کډوالو د چارو په برخه کې مرسته وکړي. یا د نړیواله اداره وایي د سپټمبر په 9 د طالبانو حکومت د دوی افغان ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورنکړه، نو له کبله یې په کابل او ټول افغانستان کې د کډوالو د ثبت او نغدو مرستو د ویش مرکزونه وځنډول شول. یونیسیار زیاته کړې چې په دې مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو شتوالی اړین دی، ځکه چې دوی له ښځینه کډوالو سره مخامخ خبرې کوي، له هغوی معلومات ټولوي، نوملیکنه او ورسره اړینې مرستې کوي. د کډوالو دغه ملاتړی بنسټ وایي د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای د بهرنیو ښځینه کارکوونکو استول یوه دایمي او عملي حل لاره نه ده، بلکې یوازې یو استثنایي ګام دی. خو دوی د طالبانو حکومت له چارواکو سره په رغنده خبرو بوخت دي او هیله لري داسې حل پیدا کړي چې ښځینه کارکوونکي بیرته خپلو دندو ته ستنې شي.